ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کابله کوو. نن سهار د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغلی و. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي، رئیس الوزرا او نورو طالب چارواکو سره لیدلي. د معلوماتو له مخې په لیدنه کې د ټاکیز تر اقتصادي پروژې، د عملي چارو پر پیلېدو او یو شمېر نورو مسایلو خبرې اترې شوې. ایراني رسنۍ ځینو ایراني رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له قوله ویلي چې طالبانو په غیر رسمي خبرو کې د هلمند په اوبو کې د ایران د اوبو حق منلی دی. طالبانو تر اوسه پورې بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له مختلفو هیوادونو سره د حکومت د رسمیت پیژندلو مسلې ته لنډ شوي او هیوادونه به ژر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. راشد خان د تېرې شپې لوبې د بایللو له کبله له هیوادوالو بخښنه غوښتې. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د ماتې له کبله له افغانانو د کرکټ له مینوالو بخښنه غواړو. هغه ویلي چې راتلونکو لوبو کې به افغان لوبډله ښه وځلیږي. ننګرهار کې وسلوالو طالبانو په یو واده کې د موسیقي غږولو پر سر 12 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د راپورونو له مخې 2 تنه وژل شوي او 10 تنه ټپیان دي. ځایي طالبانو هم دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په تورې 2 کسان نیولي او وروسته خبر دادی چې د افغانستان لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوال کرکټ استعفا ورکړه او سبا به د نامیبیا په وړاندې خپله وروستۍ لوبه ترسره کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو شوپر ته راځم، په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.